الله الرحمن الرحیم. راځو تر کوم ځای پورې مو ویلي یو؟ پاراګراف هم ختم کړی ده ټول؟ دا پاتې دي؟ دا ټول ختم شوي؟ سارټینګ هم وویله، آپشن کې خبرې وکړې. ګورئ ښه، ما پرون هم تاسو ته ویل دا سارټینګ چې ده دا د ترتیب دپاره ده که نه. تا سره ډیټا څنګه یو په یو باندې ترتیبوي، هغه یا در سره په اسینډینګ آرډر وي یا در سره په ډسینډینګ آرډر سره وي که نه. بیا د هغه دپاره ما دلته راتلم او انسرټ کې ما یو ټیبل جوړولو، که مو یاد شي. صحیح ده، ټیبل مې جوړولو او د ټیبل په اساس باندې ما ډیټا سارټ کوله. فار ایگزامپل نیم ده، سلري شوه او پوسټ چې ده راسره که نه. دې ته زه وایم چې فار ایگزامپل احمد ده 1200 سلري ده او فار ایگزامپل موږ سره ډاکټر ده. جمیل ده فار ایگزامپل 1500، صحیح ده، او انجینیر ده راسره. همدارنګه خالد ده او فار ایگزامپل 1400 چیرته لاړ، 1400 سلري ده فار ایگزامپل دا موږ سره کلرک ده. صحیح ده، داسې. بیا ما تاسو ته پرون ویل چې دا کله چې تاسو غواړئ چې سارټ یې کوئ، دا هم تاسو کولی شئ چې په اسینډینګ آرډر وکړئ او هم په ډسینډینګ آرډر. یا مې درته ویلي که چېرته څو نومونه سره یو شی وي، لکه فار ایگزامپل احمد ده، دغه څخه وروسته د دې سلري چې د 1300 ده او دا فار ایگزامپل موږ سره ډاکټر ده که نه. ګوره دوه احمده شو، یو 12 دی یو 1300 دی. صحیح. بیا په دې کې مې درته ویلي چې اول در سره په نیم سارټ کړي، دغه نه وروسته بیا په سلري سارټ کړي. صحیح ده که نه، د سلري په اساس باندې تاسو به ټیبل راخیستل او دا ټیبل به م سلیکټ کړو، دغه نه وروسته به راغلی هوم ته او په دې ځای کې به سارټ ورته ویلې. فار ایگزامپل ستاسو دغه ټیبل چې کوم دی دا هیډر رول لري، دا به مې چک کړله، دغه نه وروسته به دې څه ورته ویل چې په نیم باندې سارټ کړه، اسینډینګ یا ډسینډینګ آرډر. بس ډسینډینګ آرډر مې ورته ویلي. اوس ګوره دا یې ما سره څنګه کړلو، سارټ یې کړلو که نه. صحیح ده. بیا ګوره دلته دغه 1200 او 1300 چې دي دا زه غواړم چې په دې شکل سره نه وي، نو زه دلته ورته وایم چې ما سره سارټ دې کړه، لیکن فار ایگزامپل دا ټیبل مې چې ده هیډر رول لري، زه ورته وایم چې په نیم سره سارټ کړه، دغه نه وروسته په څه باندې سلري باندې سارټ کړه او په څه په کوم شکل باندې سارټ کړه. فار ایگزامپل ورته وایم چې دا هم په ډسینډینګ آرډر سره کړه. اوس ګوره ما سره سارټ کړه، احمد دغه احمد چې د 1300 سلري لري دا چېرته به وتلو، بره به وتلو، ځکه ډسینډینګ وي که نه همداسې چې له بره څخه چېرته ځي، لاندې طرف ته ځي، او اسینډینګ بیا چې شی وي له لاندې څخه بره ځي. صحیح ده. ښه، اوس که چېرته فار ایگزامپل دا ډیټا تا سره په دې شکل باندې وي، فار ایگزامپل هغه د دلته در سره نیم ده او فار ایگزامپل سلري ده در سره او فار ایگزامپل تا سره پوسټ ده او فار ایگزامپل کوم بل هغه وي در سره ایډرس وي، چې هر څه وي در سره. صحیح ده. او دلته ته راځي لیکي چې احمد یا جمیل فار ایگزامپل 1200 سلري لري او پوسټ فار ایگزامپل موږ سره څه شی ده، ډاکټر ده او همدارنګه د کابل څخه ده. صحیح ده. دلته راځي وحید په نوم باندې یو بل کس اضافه کوي او دې ته وایي چې فار ایگزامپل د دې سلري چې د موږ سره څومره ده، 1400 ده او دا فار ایگزامپل ما سره انجینیر ده او د لغمان څخه. صحیح ده. دلته راځم فار ایگزامپل ما سره وسیم ده او دا فار ایگزامپل 1100 سلري لري. همدارنګه دا موږ سره څه شی ده، کلرک ده، همداسې لیکل کېږي کلرک ده، کلرک. او فار ایگزامپل دا د کوم ځای ده، د ننګرهار څخه ده. صحیح ده که نه. دا ډیټا کوم فکر کړی ما سره خو ټیبل نه ده. صحیح ده. خو جداوالی شوی ده، جداوالی د ده په څه سره شوی ده، په کامې سره شوی ده. د ننګرهار کامه نه، د دې ځای کامه. صحیح ده. او یعنې په کامې سره شوی ده د دې جداوالی. نو دا چې ته کله دلته راشي او دا سلیکټ کړې، دلته ټیبل ته راشي مهرباني، او دلته ته ورته ووایه چې فار ایگزامپل هیډر رول لري او دلته ورته وایه چې هیډینګ 1 او پاراګراف نیم. ګوره دلته ما سره نه راځي، په پاراګراف سره یې کړه یا اسینډینګ اوکې کړه، دا تا سره نه سارټ کوي. ولې نه سارټ کوي؟ ځکه چې ما سره ټیبل نه ده که نه. ما سره ډیټا طبعا چېرته سارټ کېدله، په ټیبل کې سارټ کېده. نو ته به څه وکړې، دا به سلیکټ کړې، د هغه نه وروسته به سارټ ته راشي او په دې ځای کې به
دلته راشي آپشن ته دغه ډیټا چې ده ستا په کوم څه شکل باندې جدا کېږي ګوره اټومیټیکلي دلته موږ سره څه شی نیولی ده کاما یې نیولی صحیح ده کاما به سلیکټ کړي او دغه نه وروسته به اوکې ورته ووایه بیا به دغه نه وروسته دلته ورته وایه چې په څه شي سره هیډر ولري که یې نه لري هیډر ولري دغه نه وروسته به دلته راشي ورته وایه چې په نیم باندې اسینډینګ یا ډسینډینګ آرډر باندې دا څه شی ده فار ایگزامپل زه دلته راځم چې داسې ګډه وډه ډیټا را سره پرته وي جی دا د سلیکټ کا دغه نه وروسته به دلته راشي او په دې ځای کې به څه ورته وایې آپشن ته په آپشن کې کاما در سره سلیکټ ده او صحیح ده دغه نه وروسته به دلته دا ډیټا چې ده ستا هیډر رو لري او نیم ورته سلیکټ کا اسینډینګ یا ډسینډینګ ګورې یو په یو باندې به تا سره څنګه شي سارټ وشي یعنې ډیټا به ستا ترتیب شي در سره یا په اسینډینګ آرډر یا په ډسینډینګ آرډر دلته راشه بیا ورته وایه چې هیډر ولري او اټومیټیکلي دا کاما تا سره څنګه کوي اخلي کاما چې دا اټومیټیکلي موږ سره اخلي او دغه نه وروسته ورته وایه چې فار ایگزامپل په ډسینډینګ آرډر ګوره په ډسینډینګ آرډر باندې تا سره څنګه شو ترتیب شو وسیم چې و هغه بر وخیځه ورپسې جمیل شو ورپسې څه شی شو احمد شو وختي چې شی و احمد جمیل او ورپسې وسیم شو صحیح ده که نه یا فار ایگزامپل دغه ډیټا چې کومه ده تا په کاما سره نه ده جدا کړې صحیح ده په څه سره ده جدا کړې ته دلته راځې فار ایگزامپل تا په داسې شکل یو بله علامه دې ورته ورکړې دا سلش دې لګولی صحیح ده داسې ورته ورکړی چې فار ایگزامپل د دې هرې کامې پر ځای باندې ما سره څه شی ده سلش ده نو دلته ته راشه دا به زه داسې سلش ته تبدیله کړم ټول به څه شی وي یوه علامه همیشه دپاره به څه شی وي در سره یوه علامه داسې به نشي کولی چې فار ایگزامپل یو ځای کې د کاما استفاده کړي او بل ځای کې څه شی وي سلش وي در سره اوس ګوره دا موږ سره ډیټا شوله که نه شوه زه غواړم چې دا ترتیب کړم سارټ کړم خو دا غواړم چې احمد بر را سره لاړ شي په اسینډینګ آرډر باندې زه غواړم چې ترتیب یې کړم دلته راشه سلیکټ او سارټ ته به راشه هیډر ولري او بالکل آپشن ته به راشي نو ټیبز هم نه ده موږ سره ټیبل هم نه ده کاما هم نه ده ښه څه شی ده ادرس کې به دلته به ورته څه شی ولیکې هغه سلیش به ورته ورکړې او بس اوکې به یې کړې در سره دا به په اسینډینګ یا په ډسینډینګ په اسینډینګ آرډر را سره ترتیب اوس ګوره ما سره ډیټا څنګه شوله ترتیب شوله دا ما پرون تاسو ته ویلي وو که چېرته فار ایگزامپل زه دلته دغه هیډر رو سلیکټ نه کړم څه مشکل پېښوي موږ سره او زه دلته راغلم فار ایگزامپل دا ادر مې ورته اخیستی دا مې ورته واخیسته او په دې ځای کې زه ورته وایم چې ما سره په فیلډ 1 سره یې څنګه سلیکټ کړم اوس که چېرته زه ډسینډ ته راشم یا اسینډینګ ته نو دا ګوره ما سره هغه نیم او سلري پوسټ دا ما سره څنګه شو ښکته راغلی دغه زمونږ د هیډر رول یعنې دغه فرسټ ټیکسټ چې ده دا فرسټ رو چې ده دا زما سره څه شی ده هیډر رو ده د ټیبل هیډر رو ده پرې ورسېدی دغه ډیټا کیدای شي تا سره په هغه باندې سارټ شوي وي د ټیب په اندازه ګوره دا یو ټیب ده راسره مونږ څه شی کړی ده په منځ کې یو ټیب اخیستی ده کیبورډ څخه چې ټیب بټن پریس کوي ټیب په خپله باندې د 5 سپیسو په اندازه باندې تا سره څه شی کېږي ځای نیسي لکه داسې نو بیا به هلته تا سره به اټومیټیکلي څه شی وي در سره ټیب به سلیکټ وي په هغه ځای کې لکه فار ایگزامپل دلته به راشه او دا هم لرې کړم ورپسې دا اوس ګوره ډیټا ما سره سارټ ده ساري لیکل شوې ده لیکن په څه شي کې جداوالی په څه شي سره ده سپریشن په ټیب سره ګورې ښه چې کله کیبورډ ته راشي دې ته ټیب ویل کېږي ما جداوالی په څه سره کړی ده په دې سره کړی دې ته سپیس ویل کېږي دا ټیب دی صحیح ده د دې ټیب اندازه چې ده نسبتا دې ته زیاته ده صحیح ده دا یو سپیس د یو کرکټر ځای نیسي او دا چې ده تقریبا د 5 کرکټرو څه شی کوي ځای در سره اوس تاسو وګورئ دلته فار ایگزامپل دلته زه راشم او په دې ځای کې زه څه شی پریس کوم د کیبورډ څخه دلته زه سپیس پریس کوم څومره را سره ځي د یو هغه په اندازه او که چېرته زه ټیب پریس کړم صحیح ده ډېر موږ سره د 5 سپیسو په اندازه باندې موږ سره مخکې ځي نو دا سلیکټ کوم دغه څخه وروسته به دلته چې کله راشي سارټ ته او ټیبل د هیډر رو هم لري د هغه نه وروسته آپشن ګوره تا سره اټومیټیکلي څه شی سلیکټ شوی دی ټیب سلیکټ شوی دا به سلیکټ کړي اوکې به یې کړي در سره
ښه په څه شي باندې غواړې په نیم باندې سلري باندې فار ایگزامپل دا ځل ما ورته سلري ویلې اوکې که درسره ګوره سلري موږ سره هغه شوله که نه 1100 ولراغله بیا 1200 بیا 1400 همداسې په ترتیب سره به یو په یو باندې تاسو سره راشي پرې ورسېدئ د خوا کې دغه علامه چې دا د څه په خاطر باندې دی ګورئ دا داسې خاص هغه نه لري صرف د پاراګراف او د هغه ترمنځ تا ته معلومات درکوي چې فار ایگزامپل په دې ځای کې ستا پاراګراف ختم شو په دې ځای کې بل پاراګراف ستا ختم شو او د دغه ورډ او د دې ورډ ترمنځ داسې یو ډاټ درله درکوي نقطه درله درکوي چې تا چې شی ویلی دی خالي سپیس وهلی دی ګوره که چېرته زه دلته راشم او دا سلیکټ کړم دا مې واخیستم اوس ګوره دلته څه شی راغلی دی صرف د پاراګراف علامه تاسو سره راځي صحیح ده او دا چې ده په پرنټ کې ګوره یاد ساتئ نه راځي دا پاراګراف علامه دا صرف ستا دپاره یو نشاني ده درکوي چې ته اوس دلته راځي لیکنه هم کوې تا سره معلومیږي چې تا دلته تا څه شی وهلی دی ټیب ما وهلی و که نه ګوره چې کله زه ټیب وهم د ټیب علامه ما سره راځي که چېرته زه سپیس وهم نو ما سره څه شی راځي ډاټ راځي پرې ورسېدئ دا د پاراګراف یو ساین د تاسو سره راځي ښه دې شیډو باندې خو مو خبرې کړې وې که نه رنګ ورکوي او رنګ نه ورکوي که نه ښه دې خوا کې چې دا ګوره دا مونږ سره بارډر ده دا بارډر په څه باندې مو هغه کوي مونږ سره دا ګوره یاد ساتئ دا همیشه دپاره مونږ سره په یو ټیبل باندې کار کوي در سره او مونږ ډېری وخت استفاده کوم د ټیبل دپاره استفاده کوو داسې نه چې د خالي ټکسټ ته بارډر نه ته دلته راشه او په دې ځای کې یو ټیبل واخله در سره دا ټیبل شو که نه دا ټیبل مو واخیست او په دې ځای کې فار ایگزامپل ما دا سلیکټ کړو دلته راځم هوم ته او په دې هوم کې زه ورته وایم چې ما سره یې څنګه که دا باټم بارډر یې مه را سره ښکاره کوه ګوره باټم بارډر ښکاري نه ښکاري لاندینۍ حصه کې او که چېرته فار ایگزامپل زه چیکې کړم نو بیا به موږ سره اټومیټیکلي ښکاره شي ګوره یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ټاپ بارډر یې مه را سره ښکاره کړه ګوره هغه ټاپ بارډر چې کوم دغه به ما سره ختم شي را سره یو دا ځای کې داسې ریکوایرمنټ چې تا سره ټاپ بارډر نه غواړي در سره څه شی غواړي در سره نور در سره بارډر غواړي صرف ټاپ بارډر در څخه نه غواړي نو ته څه شی کوې هغه پاکولی هم نه شي کولی صحیح ده ته به دلته راشي سلیکټ به یې کړې او دې ځای څخه به ته ورته چې ټاپ بارډر را سره یا فار ایگزامپل ورته چې باټم مه را سره هغه کوه ټاپ هم مه را سره راوله لیفټ هم مه راوله او ورسره چې شی رایټ هم مه راوله ګوره یو په یو باندې ټول در سره ختم یې کړه صحیح ده اوس په دې ځای کې راځي فار ایگزامپل یو په یو باندې نو بارډر بالکل بارډر مه را سره راوله ګورئ زه دا ګریډ لاین ورته سلیکټ کړم او په دې ځای کې ما ورته ویلې چې نو بارډر بارډر مه وکړه ما سره ټیبل شته ده ګوره هماغه ټیبل ده را سره زه دلته لیکم چې احمد کریم جمیل وحید صابر ودود صحیح ده یو په یو باندې ګوره د ټیبل په شکل ما سره راځي خو لیکن بارډر نه لري بارډر لري نه لري در سره پرې ورسېدئ واپس غواړې چې بېرته بارډر ورته ورکړې دلته راشه آل بارډر ورته ووایه او څنګه یې کړه سلیکټ یې کړه خو ټیبل یو ځل در سره سلیکټ کړه دلته راشه او څه ورته وایه آل بارډر بېرته به په ټولو ځای ته تا سره یو په یو باندې چی ورته ورکړي بارډر به ورته ورکړي بارډر خو پېژنئ که نه څه ته ویل کېږي سرحده ښه نو بارډر سره به بالکل در سره ختم کړي آل بارډر سره به بېرته ورکړي بل چې د آوټ سایډ بارډر ګوره دلته ما ورته ویلي چې دغه آوټ سایډ بارډر ما سره مه ورکوه ګوره دا به زه لرې دلته راځم فی الحال خو دغه آوټ سایډ بارډر ما سره چیک ده که نه ده چیک ده که نه آوټ سایډ بارډر زه ورته وایم چې دغه آوټ سایډ بارډر دې باندې کلیک کړه ان چیک یې کړه در سره نو شاوخوا کوم بارډر چې دی هغه به در سره نه راځي نورې بارډر به در سره راشي په دې ځای کې زه ورته وایم چې واپس یې راوله آوټ سایډ بارډر بېرته ورته چیک کړه دلته راشه او په دې ځای کې ورته وایه چې ان سایډ بارډر داخل کې چې کومې بارډر دي هغه ما سره باید ښکاره نه شي شاوخوا دې را سره څنګه شي ښکاره دي شي او په هغه ستاسو ریکوایرمنټس باندې هغه کوي لکه فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې ان سایډ بارډر ما سره څنګه کړه واپس یې راوله بل چې د ان سایډ هورزنټل ګوره یو داسې وي در سره دا هورزنټل دی صحیح ده افقي شکل باندې بارډر وي او یو په عمودي شکل باندې وي صحیح ده د افقي دی او د عمودي دی ته غواړې چې افقي در سره پاتې شي یا را نه شي ان سایډ هورزنټل بارډر هورزنټل بارډر چې کوم دی هغه ما ختم کړ ګوره لیکن ورټیکل بارډر را سره څنګه دی شته دلته راځم واپس ورته وایم چې آل بارډر په دې ځای کې ګوره
زه ورته وایم چې انسایډ ورټیکل بارډر، دا ورټیکل بارډر چې کوم دی دا ما سره مخ ښکاره کړه، ګوره هغه هورزنټل ما سره ښکاره شو. صحیح ده. که فار ایگزامپل دلته ورته راشي او دغه آوټ سایډ بارډر دا هم برابر دغه آوټ سایډ بارډر هم تا ورته لرې دا داسې یو ډیزاین درله درکوي لکه د یو کتابچې په شکل باندې، ګوره که نه یو په یو باندې په دې ځای کې تا سره ښکاري. زه دلته راځم ورته وایم چې آل بارډر دا را سره سلیکټ کړي. ښه په دې ځای کې ګوره دا ډایګنال ډاون بارډر دا د څه په خاطر باندې، دا داسې یو خط اچوي. ګوره که چېرته مو لیدلې وي تاسو څنګه یا فار ایگزامپل تاسو راځئ دلته لیکئ چې دا موږ سره څه شی ده احمد ده، دلته زه وایم چې فار ایگزامپل کریم ده، او دې ته زه وایم چې دا موږ سره څه شی ده جمیل ده. دې ته زه وایم چې دا موږ سره سچرډے ده فار ایگزامپل دلته راځم او دې بل ته وایم چې دا موږ سره سنډے ده، همدارنګه دلته راځم منډے شوله که نه ټیوزډے، همدارنګه وینزډے، همدارنګه تھرزډے. صحیح شو ګوره که نه تاسو یو چا دپاره ذري جوړوئ او دا هم څنګه کوم بیک کوم لرې به. اوس ګورئ فار ایگزامپل دغه کریم چې ده یا فار ایگزامپل دا درې واړه کسان چې دي په دغه درې ورځو کې موږ سره څه شی دي غیر حاضر دي. صحیح ده. نو ته راځئ داسې سلیکټ کوې او په دې ځای کې دلته راځئ ورته ډایګنال ډاون دا هم ورسره سلیکټ کړه او دا هم ورسره څنګه کړه سلیکټ کړه. ګوره خانه به موږ سره څه شکل باندې راشي چلی پا په شکل یې یو چلی پا تا په څنګه کړله کش کړله. پرې ورسېدئ. دا هورزنټل لاین دا د څه په خاطر باندې دی یاد ساتئ. ګورئ ښه تاسو دلته راشئ او یو عنوان مو ولیکه. فار ایگزامپل زه دلته راځم په دې ځای کې زه لیکم چې افغانستان هسټري. صحیح شو تاریخ. اوس یو څوک درته وایي چې د افغان هسټري نه لاندې باید ما سره یو خط راشي دغه نو لاندې زه بیا لیکنه کوم. صحیح ده. نو ته دلته راځې او په دې ځای کې څه ورته وایه یو هورزنټل لاین به تا سره څنګه کړي سلیکټ کړي. هورزنټل لاین ګور تاسو سره راغله که نه او افقي شکل باندې به لاین در سره راشي. خو ډېری وخت کوشش کوئ چې دا مه استفاده کوئ. صحیح ده. دا مه استفاده کوئ. تاسو دپاره زه شارټکټ درته وایم کله چې تاسو غواړئ چې سنګل لاین در سره څنګه وي سنګل وي نو د کیبورډ څخه دغه داش نه ده دا درې ځلې ووهه یا له درې ځلو څخه اضافه خو درې ځلو څخه باید څه شی نه وي کم نه وي. انټر یې کړه در سره شی سو در سره هورزنټل لاین راغله که یا فار ایگزامپل ته غواړئ چې څه شی اوسي ډبل لاین در سره راشي د کیبورډ څخه دغه مساوي علامه چې کومه ده دا در سره درې ځلې یا له درې ځلو څخه اضافه انټر یې کړه در سره. ګوره څومره زبردست تاسو سره ښکاري. دغه نه وروسته دلته راځئ فار ایگزامپل د هغه په اړه باندې یو څه نه څه معلومات ورته ورکوي په دې شکل سره. ورسېدئ که مشکل نشته. ښه ګورئ دا ډرا ټیبل دا د څه په خاطر ګوره د نوم څخه یې پته لګېږي چې ډرا تاسو سره څه شی کوي رسامي کوي. څه شی در سره رسموي ټیبل در سره رسموي خو دا به ته په خپله باندې رسموي. لکه فار ایگزامپل داسې دې راواخیسته او دا څه شی سو ټیبل شو د دې په منځ کې داسې یوه رو فار ایگزامپل تا جوړه کړله او دلته راځئ ورته وایه څه شی خپل شي. ګوره یو ټیبل تاسو سره څنګه کوي جوړوي رسموي در سره. صحیح ده. دلته هوم ته راځم او په دې کې زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ډرا ټیبل او که چېرته زه واپس راشم دا ان چې کوم نو بیا به تاسو سره ډرا نه کوي ډرا تر سره کوي نه کوي. اوس ګوره چې هر څومره کشکاږي تا سره ډرا نه کېږي. که غواړې چې واپس یې ډرا کړي همدلته راشه دې بارډر ته او په دې ځای کې څه ورته وایه ډرا ټیبل. ګوره هغه د پنسل علامه چې ده کومه ده هغه به تا سره دلته راشي. ورسېدې. دلته راځي ګوره پنسل علامه تر اوسه هم شته ده. زه غواړم چې لرې کړم در سره واپس په ډرا ټیبل باندې کلیک وکړم تا سره به څنګه شي ختمه شي نه به راځي در سره. بله ویو ګریډ لاین ګوره دا د څه په خاطر باندې ده ګریډ لاین وایي رهنمایي خط ده. صحیح ده. خط رهنما خط تا سره په پرنټ کې نه راځي لیکن صرف او صرف تا ته رهنما کوي. لکه څنګه اوس فار ایگزامپل دا ما لرې کړلو او دې ته ما څه ویلي چې نو بارډر
بارډر مو ورته ورکړو. اوس تاسو ته دلته پته لګېږي چې په دې ځای کې زما کالم چېرته ده؟ پته نه لګېږي که نه چې په کوم ځای کې زما کالم ده او په کوم ځای کې نه. نو ګوره دلته به راشي دا به سلیکټ کړې او دغه نه وروسته به دلته څه ورته وایي ویو ګریډ لاین. ګریډ لاین را سره وښیه. ګوره اوس تا ته پته لګېږي چې ستا کلمونه دا شي. خو یاد ساتئ دا ګریډ لاین چې دا بیا په څه شي کې نه راځي؟ په پرنټ کې نه راځي. ګریډ لاین په پرنټ کې نه راځي. کمال سجاد صحیح ده. یو اوس ګوره زه دا ته ووایم چې کنټرول پی سره ما دا پرنټ کړم. ګریډ لاین تا سره په څه شي کې راځي؟ په پرنټ کې نه راځي. خپله ټیبل در سره پرنټ کې راځي یاد ساتئ. صرف او صرف څه شی نه راځي؟ ګریډ لاین په پرنټ کې نه راځي. اوس که فار ایگزامپل دلته راشم او ما ورته چې آل بارډر مهرباني آل بارډر مې واخیستلو او دغه نه وروسته ما ورته چې کنټرول پی ګوره تاسو سره څنګه شو؟ په پرنټ کې راغلی. ښه ورسېدی که مشکل؟ څنګه؟ نو پرابلم. صحیح ده. دلته راځي داسې ورته وایه. صحیح ده. دا دې ډیلیټ کړو. فار ایگزامپل دې څخه ډیلیټ مطلب دا ده چې دغه خانه کې زه داسې یو خط څنګه کومه کش کاږم. څه وشو؟ څنګه شو؟ برق لاړو؟ نه نه ده تللی دلته وښورېدو. ګورئ فار ایگزامپل داسې ریکوایرمنټ وي دلته راځئ او په دې ځای کې ورته وایي چې ډرا ټیبل که راځي. د دغه خانې په منځ کې د ما سره شی سي راشي او لاندې دې نه را سره راځي. ګوره په هغه خانه کې ما سره ډرانګ وشو لیکن لاندې چې ده ما سره نشته. په خپل زړه باندې ده ډرایینګ صحیح ده. هغسې هم کوي داسې هم کوي. فار ایگزامپل دلته راغی صحیح شو. ګډ وډ بس شي او شاید درته ترنه جوړ چې شی مو زړه پرې ورسېدی که مشکل نشته تر دې ځایه؟ ښه زه به واپس راشم هوم ته او د هغه نه وروسته به دا ډرا ټیبل به زه ختم کړم. ته ګورئ دا به زه ډیلیټ کړم. بک سپیس. ښه بک سپیس سره ټیبل څنګه کېږي؟ ختمېږي. ګورئ ښه ټیبل ده در سره. ټیبل په داخل کې در سره ډیټا ده. داسې یو څه ناسې ډیټا تا لیکلې ده. صحیح ده. اوس دغه ډیټا ته غواړې چې ختمه کړې نو ته سلیکټ کړه ډیلیټ بټن پریس کړه. کومه بټن دی کیبورډ څخه؟ ډیلیټ. هغه ډیټا در سره ختمې ټیبل نه ختمېږي. خو که چېرته ته دلته راشې او سلیکټ یې کړه بیک سپیس دې ووهه بیا به در سره چې شی ختم کړي مکمل ټیبل به ختم کړي. دغه نه لاندې وروسته ګوره موږ سره بارډر اینډ شیډینګ ده. بارډر د نوم څخه پته لګېږي ته یو بارډر ورته ورکوې او دغه بارډر چې ده ګوره یاد ساتئ بارډر اینډ شیډینګ دا آپشن موږ سره په یو بل ځای کې هم شته ده چې هغه ته وایي ډیزاین او په دې ډیزاین کې موږ سره پیج بارډر په نوم باندې دلته شته. ګوره هماغه آپشن یې دي را سره درې آپشن. خو راځو وایو دلته یې هم وایو چې په دې هوم کې موږ سره چې شی کوم کار ترسره کړي. نمبر 1 چې ده ګوره موږ سره بارډر او دا بارډر ورکوي چېرته دا اپلای کېږي په څه باندې؟ په یو پاراګراف باندې. د لیفټ سایډ کې چې ده موږ سره سټایلونه دي. نن یعنی کوم بارډر دی نو وي را سره باکس د باکس په شکل باندې دی. باکس پېژنئ که د چوکاټ په شکل. شیډو داسې سیوری دی ولري. صحیح ده. بارډر دی وي لیکن داسې یو څه ناسې سیوری دی وي. 3D په معنا باندې پوهېږئ؟ درې بعدي شکل باندې وي در سره که نه لکه فار ایگزامپل 3D فلمونه به مو کتلي وي که نه چې په هغه کې هر طرف یې درته جدا جدا څنګه کېږي معلومېږي. صحیح ده. یا فار ایگزامپل کسټم په خپله باندې ته ورته جوړه. اوس ګورئ فار ایگزامپل زه دلته راغلم او په دې ځای کې ما ورته ویلې چې دې ساحې ته یا دې دواړو ساحې ته چې دا ته څه شی ورکړه بارډر ورته ورکړه. او دلته راځئ بارډر ته باکس شکل کې واخلم. صحیح ده. نو باکس ته راځئ او دلته دا سلیکټ کړئ اوکې که در سره دې ځای څخه ته سټایل هم ورته بدلولی شي. صحیح ده. یو په یو باندې فار ایگزامپل دا سټایل دې واخیسته او اوکې. اوس ګوره هغه پاراګراف ته ستا چې شی ورکړه یو بارډر یې ورکړه که یې ورنه کړه. صحیح ده. جدا جدا هم ته کولی شي. فار ایگزامپل دا سلیکټ کړه څه شو تاسې سلیکټ کړه او په دې ځای کې ورته وایه بارډر کې ورته څه شی ورکړه. فار ایگزامپل دلته راشه دې ته دا شکل باندې ورکړه. شیډو سیوری ولري که دا شکل باندې به تا سره څه شی کوي. اوس ګوره بره چې ده را سره په یو شکل کې ده لاندې داسې سیوري شکل کې ده. سیوری لري که یې نه لري؟ نه نو ته یو په یو باندې په دو باندې څنګه کولی شي اپلای کولی شي. بارډر شیډینګ ته راځي 3D شکل باندې اخلي.
صحیح ده 3D درې واړه بعدونه چې کوم دي هغه به در سره شي. زه غواړم چې په دې ټولو باندې یو ډول اپلای کړم. دلته راځم بارډر اینډ شیډینګ ته تم چې 3D شکل کې واخلم کوم یو بارډر ورته واخلم. صحیح ده فار ایگزامپل دا بارډر مې واخیست او دغه نه وروسته څنګه کړم اوکې کلر تا سره به څه شی وي په 3D شکل کې وي. ته راځې په دې کې ورته وایه چې بارډر را سره واخله لیکن نه نکړه در سره بالکل څنګه شي در سره ختم به شي در سره. بارډر اینډ شیډینګ ته راځې په دې کې ورته چې کسټم په خپل زړه باندې غواړم خط څنګه یې غواړې دلته به راشي دا به ورته سلیکټ کړي. ټاپ کې دې وي را سره فار ایگزامپل لیفټ کې دې وي را سره او رایټ کې دې وي را سره باټم کې دې نه وي را سره. باټم کې بیا څنګه شي در سره نه به وي در سره. یا فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایي چې نه چې داسې مه کوه بارډر ته راشه کسټم مې اخیستی ده ورته باټم کې دې وي او په منځ کې دې هم وي چېرته دې را سره په منځ کې به هم در سره څه شی کوي د هر پاراګراف تر منځ به یو خط یعنې یو بارډر به در سره جوړ کړي. بارډر اینډ شیډینګ ته راځي او دغه نه وروسته دې څخه چې ده ته ورته هغه برابرولی شي. سټایلونه دي مختلف بارډر تا سره موجودې دي او یو په یو باندې ته څنګه کولی شي اپلای کولی شي. بارډر اینډ شیډینګ ته فار ایگزامپل دلته ما باکس واخیست او په باکس کې زه ورته وایم چې ما سره کوم یو واخلم دا واخلم. صحیح ده دا مې واخیستلو او بس اپلای کړه پې اوکې کړه ګوره همغه یې ما سره څنګه کړلو سلیکټ کړه. صحیح ده که نه یو په یو باندې. دغه نه وروسته بارډر اینډ شیډینګ ته راځئ په دې ځای کې ګوره تا سره کلر ده چې په کوم کلر کې در سره واخلم دغه بارډر ته ورته ورکوئ. فار ایگزامپل په دې کلر کې د ما سره څه شی سي هغه بارډر دې راشي. یو په یو باندې تاسو کولی شئ چې پکې تغیرات راوړئ. او دا چې د موږ سره سایز ده په کوم سایز کې واخلم په دې سایز کې واخلم په ورکوټي سایز کې واخلم ګوره یو په یو باندې هغه سایز یې هم تا سره تبدیلوي. فار ایگزامپل دلته مې ورته ویلي چې نه داسې ورکوټي شانته کې واخله را سره څومره زبردست پرې ورسېدئ خوب در راغی. ښه دلته راځي په دې بارډر کې دې ساحه کې کوم مشکل دغه چې دا ګوره آپشن ته چې راشي په دې آپشن کې ګوره موږ سره څو هغه دي فرام ټیکسټ د ټیکسټ نه په څومره اندازه کې زه واخلم. اوس ګوره فار ایگزامپل زه داسې ورته وایم دا بارډر خو ما سره اخلي که نه اخلي. صحیح ده بارډر یې اخیستی ده زه ورته وایم چې د ټیکسټ نه په کومه اندازه کې واخله. دلته به راشم او بارډر ته ورته وایم په دې آپشن کې چې د ټاپ د بره حصې څخه زه ورته وایم چې د دوو په اندازه دې لرې وي. د باټم څخه فار ایگزامپل د ورته وایم چې بره څخه د دریو د لاندې څخه د هغه او د لیفټ څخه فار ایگزامپل زه ورته وایم چې څومره اندازه کې دې وي د دوو په اندازه کې. د رایټ څخه فار ایگزامپل د اوو په اندازه کې. ګوره دا یو هغه ده چې ته یې ورته ورکوې دغه یو طرف و بل طرف به تا سره څنګه کېږي هغه اندازه یې ته ورته سیټ کوې چې له بره څخه په څومره اندازه له لاندې څخه د یو طرف نه بل طرف نه ته ورته څنګه کوې اپلای کوې. او یاد ساتئ دغه بارډر چې ده دا بیا په پرنټ کې راځي. صحیح ده ښه زه به دا سلیکټ کړم دغه نه وروسته دلته راځم او بارډر کې په دې کې کوم مشکل صحیح ده او دا پاراګراف ده بس موږ سره سلیکټ ده. ګوره دغه نه وروسته موږ سره یو بل آپشن ده چې هغې ته وایي پیج بارډر. دا خو ګوره د پاراګراف پورې مربوط بارډر ته راځه پیج ته یو بارډر ورته ورکوي. څه ته بارډر ورکوي پیج ته. نو خطه به څنګه ورکوي راشه او د پیج سلیکشن دپاره ضرورت نشته چې ته پیج څنګه کې سلیکټ کړې. بارډر اینډ شیډینګ ته راسه پیج بارډر ته پیج بارډر ته چې راغلی دلته هم ګوره همغه آپشن دی در سره دې څخه ته راځې ورته سټایل یې هغه کوي. فار ایگزامپل کوم سټایل کې ته غواړې صحیح ده دا دې پکار ده دا دې پکار دا دې پکار ده په کوم کلر کې دې پکار ده. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې داسې په دې رنګ کې دې وي را سره سایز یې را سره فار ایگزامپل دې سایز کې را سره واخله او دغه نه وروسته په ټول ډاکیومنټ باندې هغه کې یا نه کوم سیکشن دې باندې انشاءالله بیا خبرې کوو چې دا سیکشن څه ته ویل کېږي. صحیح ده ټاپ حصه کې دې وي در سره یا دې نه وي باټم کې دې وي یا دې نه وي رایټ کې دې وي یا دې نه وي لیفټ کې دې وي یا دې نه وي در سره. صحیح ده اوکې سر یو ځل چک کولو سره به لرې کېږي بل ځل به سره ښه اوکې که ګوره اوس تا په دغه هغه کې چې ده څه شي وسو بارډر یې در سره واخیسته. ډیفینیټلی بارډر د پیج بارډر هم څنګه کېږي پرنټیبل ده پرنټ کېږي در سره.
څنګه نه دا دلته راځو بیا وایو لیاوټ کې دا سایز د موږ سره فی الحال چې د موږ سره لیټر یعنی A4 سایز ده صحیح ده فی الحال سره A4 ډیفالټ موږ سره لیټر سایز وي لیټر تقریبا A4 سره مساوي وي دلته راځي او په دې بارډر کې زه ورته وایم چې بارډر اینډ شیډینګ کې په دې ځای کې پیج بارډر کې دی که نه زه ورته وایم چې دغو کې چې ده زما یو نه خوښېږي داسې بارډر ما سره فار اګزامپل نشته دی چې زه خوښ کلر مې دام نه ده ورته خوښ ویټ مې نه ده خوښ هر څه شی کوي راشه دلته آرټ په دې آرټ کې مختلف ډوله بارډر دي ته یو په یو باندې ورته سلیکټ کړه چې کوم یو دې زړه وي هغه ته کولی شي څنګه کې بې اپلای فار اګزامپل ما دا ورته سلیکټ کړو اوکې که در سره ګوره څومره زبردست در سره راغله دغه اطلاعنامې چې دي که نه دا یې په څه شي کې جوړې کړي همدې کې جوړې شي صحیح ده دلته راځي فار اګزامپل ورته وایه څنګه هغه هم شته ده پکې دا ګوره وایي څنګه یو سره مې یو مڼه کېږي اوس لکه فار اګزامپل دا دې ته انتخاب کړه ګوره څومره زبردست دلته راځي دا کلر یې مو ته انتخابوي صحیح شو دا کلر مې ورته انتخاب ګوره دا په نوي ډیزاین کې دي که نه دلته راځي او په دې ځای کې ورته وایه چې پیج بارډر ورته وایم چې دا مې نه ده خوښ فار اګزامپل کوم یو مې خوښ ده زما فیورټ چې د هغه دا ده زه چې ډېری وخت استفاده کوم هغه د دې څخه استفاده یا څومره زبردست ښکاري در سره او دلته راځي په دې ځای کې ورته وایه چې پیج بارډر یا دا دې م نه دې خوښېږي بلکل لکه وختي چې تا ویلې چې د مڼو دې ځای کې لاندې خو مڼې نشته ده بره فار اګزامپل ټول دا سلیکټ کړه بس نور یې خوره که نه دا به مڼې نه وي دا به زه وایم ګیلاس وي څه شی دي فار اګزامپل دلته راځي سټار دې واخیسته صحیح ده په همدې باندې به کار وکړو نور دلته دا واخیسته سټارز دي در سره او دا سټارز چې دي ګوره ډېر واړه واړه ښکاري صحیح ده زه ورته وایم چې نه داسې مه کوه په دې پیج بارډر کې همدا سټار دې وي را سره لیکن ویټ یې چې ده هغه باید ما سره څومره وي داسې 25 دي 28 28 ګوره هغه سایز به تا سره څنګه کېږي غټېږي به وړوکی کېږي به او دا پرنټ کې هم راځي در سره ښه دلته به راشو او بارډر اینډ شیډینګ ته پیج بارډر ته ما خو درته ویل چې دې باندې هغه کوو صحیح ده چې فرست پیج آنلی آل ایکسپیکټ فرست پیج په کوم یو باندې فار اګزامپل ګورئ زه اوس که چېرته دلته راځم دا د څه په خاطر باندې دلته راځم او کنټرول انټر ما پریس کړو کنټرول انټر سره نوی پیج هغه کېږي جوړېږي یاد ساتئ ښه کنټرول انټر سره ګوره څو پیجه ما سره کریټ شو ملټیپل پیجز دي که نه دي صحیح ده خو زه ورته وایم چې فار اګزامپل دې ځای کې دا تاسو تر اوسه پورې ویلی هم نه ده او دې ځای کې زه ورته وایم چېرته را سره په بریک لیاوټ کې او په لیاوټ کې زه ورته وایم چې ما سره څه شي وکړه یو نیکسټ پیج یعنی یو نوی سیکشن را سره کریټ کړه د څوم پیج نه د شپږم نه را په دې خوا ولخوا خیر کنټرول انټر او په دې ځای کې زه ورته وایم چې څه شي وکړه راشه څوم پیج کې یم نهم کې هوم ته راځم او په دې هوم کې زه دلته ورته وایم پیج اینډ بارډر پیج بارډر ته راځم په دې ځای کې ما ورته وویلې چې ما سره بارډر واخله کوم بارډر واخله دا د زړه واخله صحیح ده سایز یې همغه صحیح ده او په دې ځای کې ما ورته ویلې چې څه شی وکړه په هول ډاکیومنټ باندې ما اپلای کوه په دې سیکشن باندې اپلای کوه څه شی وکړه په دې سیکشن باندې ګوره بره چې ده را سره یو سیکشن ده او لاندې را سره څه ده جدا سیکشن یو جدا سیکشن یعنی ورته ویل چې له دې نه بره ما سره ما اپلای کوه یا په دې ځای کې زه ورته وایم چې څه وکړه پیج بارډر ته او په دې بارډر کې ما ورته ویلې چې څه وکړه دا سوري په دې ځای کې ما ورته ویلې چې this section first page only صحیح ده په دې سیکشن کې خو په اولینی پیج باندې څنګه کا اپلای کړه دغه نه لاندې چې کوم دي هغه به تا سره نه اپلای کېږي ول لاندې شته در سره لاندې پیجونه شته
لیکن بارډر نه دی پې اپلای شوی. ما ورته ویل ما د دغه سیکشن په هغه اولیني پیج باندې څه شی وکړه سره اپلای کړه. یا داسې ورته وایه چې داسې وکړه دلته راشه او پیج بارډر ان شیډینګ ته پیج بارډر ته راشه. په دې ځای کې ما ورته ویلې چې all except first page. مطلب دا ده چې په دې سیکشن کې په ټولو پیجونو باندې اپلای کړه بدون د څه شي نه فرست پیج. ګوره په فرست پیج کې تاسو سره شته سیکشن لامده ځای نه شروع ده که نه په دې ځای کې شته در سره نشته خو لاندې در سره ټولو پیجونو کې در سره موجود. ورسېدی؟ ښه دلته راځي او دا سیکشن زما د دې ځای نه سټارټ او که چېرته زه دلته بارډر ته راشم او پیج بارډر ته او ورته ووایم چې هول ډاکیومنټ په مکمل ډاکیومنټ باندې اپلای کړه بیا به څه شی وي بیا نه سیکشن پسې ګرځي نه په هغه پسې ګرځي مکمل ډاکیومنټ فرام A to Z به څه شی کړي در سره اپلای به کړي. ورسېدی؟ ها دلته راځم پیج بارډر ته آپشن ته دا هم لکه څنګه چې هغه چې تا سره په کومه اندازه کې وي در سره ټاپ نه په څومره اندازه کې فار ایگزامپل زه وچم چې ټاپ نه په دې اندازه کې په صفر کې صفر یا په 50 ساحه کې دلته مو ته چې فار ایگزامپل دا موږ سره 15 ګوره دا پی ټي د پوینټس دي در سره ښه د نقطو په اندازه باندې تا سره څه شی کوي تغییرات وړي او راوړي. دغه نو وروسته څنګه کا اوکې که در سره دا هم در سره اوکې ګوره دغه بارډر در سره راغلو لیکن په ډېر هغه ساحه کې در سره راغلو ګوره وختي چېرته او اوس چېرته در سره راغلو حتی نیمه برخه در سره په چی کې هم نه راځي په پرنټ کې. ورسېدی؟ ها پیج بارډر ته په دې بارډر کې کوم مشکل نشته. شیډینګ لکه څنګه مې چې په دې ځای کې درته ویل چې دا شیډینګ په خاطر باندې دلته هم همدا مکمله ساحه چې ته غواړې چې در سره رنګ کړي شیډینګ بس دا در سره سلیکټ کړه نو ګوره مکمل صفحې ته به تاسو سره څه شی کوي سوري ولې ونه شو دلته راشه او په دې ځای کې ورته ووایه چې شیډینګ او په شیډینګ کې زه ورته وایم چې ما سره دغه کلر انتخاب کړه لیکن په پاراګراف باندې زه نه غواړم ما سره څه شی باید وشي باید مکمل صفحه واخلي که نه ولې نه اخلي. ښه دلته به زه راشم دا به زه یو ځل کنټرول A سره ټول سلیکټ کړي ښه کنټرول A سره او دغه نه وروسته دلته راشه بارډر اینډ شیډینګ ته او په شیډینګ کې ته څه ورته ووایه دلته راشه کلر ورته واخله چې فار ایگزامپل په کوم کلر کې دا کلر دې واخیستلو او اوکې دې کړل ګوره هغه کوم ځای پورې چې تا لیکنه کړې هغه به در سره څنګه کړي یو شیډینګ یعنې داسې یو رنګ به ورکړي او دا هم ګوره یا ساتي په څه کې راځي په پرنټ کې ښه دا ګوره پیج کلر نه ده دا څه شی ده پیج کلر نه ده دا شیډینګ ده پیج کلر کوم فکر کړی هغه موږ بیا په ډیزاین کې وایو دلته راځي چې دا پیج ته کوم ډول هغه د پیج کلر ده پیج مکمل پیج صحیح ده. ښه دا به زه سلیکټ کړم کنټرول A سره خوب درځي څنګه خورې ښه دلته راځم او بارډر اینډ شیډینګ ته شیډینګ کې زه ورته وایم چې ښه همدا کلر دې وي را سره یا دا کلر وي را سره لیکن سټایل یې په کوم شکل سولیډ مکمل 100% وي 15% وي 10% وي فار ایگزامپل ما ورته ویلي چې 15% یا 10% دې وي را سره نو هغه کلر به در سره هغه کړي ګورئ په دې شکل سره 10% داسې یو اندازه یې ده سره هغه سترګې خو به نه وهي وهي ښه دلته راځي او په دې ځای کې بارډر اینډ شیډینګ کې ورته وایه چې فار ایگزامپل دا کلر چې ده دا ما سره څنګه که اټومیټیک په دې شکل سره پټرین ګوره دا د پټرین سټایل ده یاد ساتئ د څه شي ده پټرین په منځ کې ګوره ډاټ ډاټ راغلي دي که نه صحیح ده نقطې نقطې شته په منځ کې دا یعنې د هغه پټرین ته ورته اپلای کوي دلته راځي ورته وایه چې فار ایگزامپل څه شی دې وسي 25% په اندازه دې دغه نقطې موږ سره څنګه شي ښکاره شي ښه د نقطو کلر در سره په کوم شکل باندې وي صحیح ده رنګ یې ته دلته راځي ورته یو په یو باندې فار ایگزامپل زیړ دې وي شین شکل کې دې وي داسې شین خو داسې خاص نه پکې ښکاري ښه داسې به وکړو چې دا به ورته څنګه کړو دا رنګ کې واخلو او دا به ورسره په دې رنګ کې واخلو تاسو وګورئ دا به څنګه شي روا به ګورئ په 25% په اندازه کې به تاسو سره
ښکاري که نه لکه داسې چې د کالو په سر باندې د چې یو چی لیکنه کړې صحیح ده ها بارډر ان شیډینګ کې او په شیډینګ کې کوم مشکل صحیح ده دا یې ګوره هغه سټایل یې ده چې په څومره اندازه کې 100% وي ګوره سولایډ درسره دی فار ایگزامپل 15% یې داسې پراخوالی به زیات وي د دوی ترمنځ ګوره هغه چې څنګه ده نقطې ډېرې زیاتې فاصله لري تر خپل منځه که نه او که چېرته دلته راشي او شیډینګ کې دې ورته وویل چې نه جي داسې مه کوه او دا شیډینګ دلته تا ورسره انتخاب کړو 15% دې نه وي 10% ګوره څومره چې بره ځي هغومره به در سره څنګه کېږي کم وي خو ښه په دې شکل سره دې وي را سره یا په دې شکل دې وي را سره صحیح ده هغه به یو په یو نه ښکاري هسې وکړه صحیح ده ښه بس پورې په دې ځای کې نشته ده پاراګراف نشته به یې وګورم ښه د نن لپاره به بس وي که نه ښه ډېر ښه خوند